محترمو ماستاسو پوڑاندی آیات مبارک والوستو اللہ رب ذوالجلال فرمائی محمد رسول اللہ تاسو کا قرآن مجید اگو رئی د نبی علیہ السلام د غنوم محمد قرآن سلور زی ذکر کړی دی پنځم زی قرآن مجید نوم د احمد ذکر کړی دی نومونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګڼ دي لیکن دغه دوه نومونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذاتی ډوبره دي یو زی قرآن محمد ذکر کوي محمد رسول الله دویم زی قرآن مجید احمد ذکر کئی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمک کے پا محمد مشہورو اسمان کے پا احمد باندی مشہورو صلی اللہ علیہ وسلم تاسو راسی محترم محمد احمد ستویلے کی تاسو تفسیر تنبو زم صرف مختصر الفاظو کی وین محمد ویلے کی اگر ذات تا چې په مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات د چا صفت او تعریف بیان شوی وي احمد ویلے کی اگر ذات تا چې په معنا د اسم فاعل سره شي معنی دا اگر ذات چې په مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات د الله رب ذوالجلال صفت بیانوونکی او که په معنا د اسم مفعول سره شي معنی دا اگر ذات چې په مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات دغه تعریف او صفت بیان شوی وي او یقینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دواړه معنی سره محمد هم دی احمد هم دی صلی الله علیه وسلم ځکه په کائناتو کې په مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات تعریف او صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم شوی دی او تر قیامت پورې بکیږي او په کائناتو مخلوقاتو کې د رب ذوالجلال د ټولو نه زیات تعریف او صفت د ټولو نه زیات مدح بیانوونکی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه زیات نه مخکې چا مدح بیان کړی دا او نه به تر قیامت پورې د الله صفت بل څوک دغه نه زیات بیان کی دویم نمبر محترمو محمد او احمد مانا ستاسو ذهن کې راغله د محمد او احمد د انتخاب د چاو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د دې انتخاب چا کړو تفصیلی عنوان د محترمو ز تفصیل ته د ورزم صرف ستاسو ذهن کې د راوستو د پاره راولم زما د ټول خبرې خلاصو حاصل دارا محمد او احمد د رب ذوالجلال انتخابو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله پیدا شو د پیدایش و مورز عقیقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان خلق راجمع دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح عبدالمطلب سے بودریدو هغه اعلان کوي زمانه دین وسی نامه به محمد وی زمانه دین وسی نامه به احمد وی صلی الله علیه وسلم یو کس پاسې دو هغه ورته تبوس کوي ته دې ناشنا او عجیب نامه یګدي چې تر اوسه پورې مون عربو کې نه د اوریدلی او یقیني خبره دا و مون ادریس کندهلوی نور الله مرقد خپل کتاب سیرت مصطفی کې لیکلی دي وي تر اوسه پورې د کائناتو د تخلیق پیدایش نه واغله تر اوسه پورې عبدالمطلب صاحب اعلان وکړو په زمانه دغه وسی نامه به محمد وی دغه نامه به احمد وی صلی الله علیه وسلم خاندان یو کس ورنه تپوس کوي ورته ته دغه سي عجیب او ناشنا نامه یګدي چې تر اوسه پورې موږ دغه نامه دلته قرغو جوار کې نه اوریدلی او دا یقیني خبره ده مولانا ادریس کندهلوی نور الله مرقد سیرت مصطفی کې لیکلي دي وای دا هغه نامه وا چې د کائناتو د پیدایش نه تر اوسه پورې نه د چا ذهن دغه نامو ته تلو او نه دغه نامه تر اوسه پورې د چا ذهن ته راغلی او وجه سوا زه اخرنی درېمه نقطه کې بیا غي ان شاء الله العزیز ذکر کوم عبدالمطلب سے ورته وی دو وجوهات ورته راغلي ذکر کوي چې د نامه ما محمد ولی کې خودا احمد ولی کې خودا صلی الله علیه وسلم یو وجه ورته دې ذکر کوي وي تر اوسه پورې دی لا پیدا نه دی سیرت مصطفی کې مولانا ادریس کندهلوی دغه نورو سیرت نگارانو په سند سره د خوب واقع نقل کړي دا ول زه خوب ګورم زمانه ملانا هغه یو زنجیر وتلو د دې یو سر په ځمکه کې دی یو سر په اسمان کې دی یو سر مشرق ته بل مغرب ته ورسېدو یو سر شمال بل جنوب ته ورسېدو لږ سات بعد ګورم د دینه هغه ونه جوړه سوله هغه پاڼې ولې د پوره دنیا انسانان د پاڼو پسې ون ختله ول سو وخت پس ګورم سکسان را مخې د شو هغه د ونی د کټکولو کوشش کوو یو نوجوان د قریشو راځي هغه د خلکو لاسونه نسیره د ونی حفاظت کوي ول کله چې سبا ته پاسې د لما زمو عبیرینو ته ورغلم ما ورته خپل خوب ذکر کو ول هغه ما ته تعبیر راکو چې ستا اولاد کې به الله رب ذوالجلال یو بچن نو سه تا ته درکې ستادغه نو سه دا به عظیم انسان وي چې مشرق مغرب والا شمال جنوب والا به دغه اطاعت کوي نجات به بیا موزي مشرق مغرب شمال جنوب والا انسانانو د پاره به د اطاعت نه بغیر
نجات حاصلول ممکن دی ول به ما ته فرمایل تعبیر راکو ستادلن وسه هغه عظیم انسان بوي هغه عظیم پیغمبر بوي چې زمکه او اسمان کې بدغه تعریف او حمد بیانېږي عبدالمطلب سے وہ فرمائل ولدے چی کلمہ دیں کہ واغستلو زر مکی مکرمی کسو تا ہوا طلبا دا چام چی زما پن وسی باندیم نظر ولگی دو اگئی زما دن وسی تعریف شروع کو صفت شروع کو لارو لارا پری خودلا سوک چی پا لارا باندیت لل مسافرو دا علاقے خلقو زما پن وسی باندیم نظر ولگی دو اگئی زما دن وسی دا حسن تعریف کو دغسی او سوک ماتا ملاو نشو چا اگئی زما دن وسی تعریف نہ دے کرے داغی صفت نہ دے کرے دیو جنور دمانون محمد او احمد کی خود یقینا محترم کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف او صفت دا ہر چا کڑے دی غیر مسلموں کڑے دی عیسیانوں کڑے دی تقریباً دمر یو کس لکی اگوی زوگر زم 30,000 کتابونا رسیلت کتابونا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزاد لکلے شو ماتا ملاو شو تاسو لگ تپوسو کی بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ طائف عربو بخپل بچی ابتدان دا ابتدائی نشنو ابتدائی پرورش لپارا اطرابو تلیگل زکا اطرابو کی اوبا سپاوی ہوا سپاوی آلودگی نوی التجب سپاوی عربو بخپل بچی اطرابو تلیگل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغه ابتدائی د تربیت پرورش زمانه چې تاسو ګورئ بیبي حلیمه سعدیه فرمایي ول مونږ دایانې د طیب نه راووتلو ول زما اوښه کمزورې ده خر کمزورې دی ول مونږ نه مخکې نوره قافله لاړله ورسېده ول مونږ په لاره باندې شپه راغلله سبا ته چې کله مونږ مکې مکرمې ته راورسېدلو اطلاع میلاو شوله چې ماشومان خو ټول هغه نورو زنانو دایانو وړي دي صرف یو ماشوم پاتې دی هغه ماشوم چونکې یتیم دی دې وجې نه چا ورته غاړه نه دی ایښې دې وجې نه کہ اگر معاوضے میں لاویدو امید نو بل چاگا معصوم ندے وڑے مولانا ادریس کا اندیخ لوی لکی لی دی اگوی دا دغا زنانو خیالو چی دا یتیم دی دیو خیال تدا نور آگلی چی دا یتیم ندے در یتیم دی دیو خیال داو دغا معصوم ندے معاوضے میں لاویدو امید نشتری دیو کلا را سوچ نو کرے چی دی معصوم سر با رب کور تر کائناتو خیرون راوی دیوئی او یقیناً دا بی بی حلیمہ ثانی انتخاب اللہ رب ذوالجلال دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابتدائی پرورش دا پارا ولی وکو اغزان مستقل بحث دے خلاصون نا چھوڑے دا دے حلیمہ دا حلم ندا دا صبر ندا دا بردباری ندا اغا مور دا بچی تربیت کلن شکولے چی دے پنہ خبر باندے بچی تا گزار ورکی پنہ خبر باندے بچی تا کنزل کی پنہ خبر باندے بچی بیزت کی دے دباو کی ساتھی دغا سے بچے یو خر حرمان شگرزے دے دے وجینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابتدائی پرورش دپارا رب ذوالجلال انتخاب دا بی بی حلیمہ سعدیہ کڑے ہو چاہر بی بی حلیمہ دا بردباری نا عبارتو دے ذات اگر محترمو اگر بردباری پکی و حلم پکی ہو بی بی حلیمہ سعدیہ فرمائی ویلماوی چراشا دا معصوم خو یو نظر اگو رکنا ویلکل ازن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور تراغ لبا نبی علیہ السلام ادھے سپین رومال وربان دے خور دے ویل نبی علیہ السلام مخ مبارک مخیارکو رومال میں ورن لرکو ویلسترگی پٹی دی کلچ میں رومال لڑے کو نبی علیہ السلام سترگی مبارکی وگڑ ولی ماتے یو نظر وکاتا ویلزواگی سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکیشو بی بی حلیمہ سعدیہ وی اگر یو مسکرہ ہٹو چیز مازلکی لاری جوڑی کللی اگر یو مسکرہ ہٹو چیز زیر معاوضے میں لاویدون بے پرواق للبا اگر یو مسکرہ ہٹو چیز زیر پدے پہ سلیم مجبور کللبا ما خپل خوند تویلا خوند کا ہر سکی گی دا ما شم بخا مخارزان سردوس محترم و تعریف و صفت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر چاکر درہم نمبر دیکھی محترم و وجہ سوال اللہ رب ذوالجلال پا دومر نمونوں کی انتخاب دا محمد و احمد ولی کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے وہ رہی کلچ ہر کار اختتام ترسی شرعی طریقہ دارا مسنون طریقہ دارا چی در پا حمد ختم شد رسول مون روٹے کل اخرو اخیر کی دعا وایو الحمدللہ اللذی اطعامنا و سقانا و جعلنا من المسلمین نشپے کل ادشو سہر تپاسی کو دعا وایو الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما اماتنا و الہ النشور درب حمد بیدو کلچ مجلس اختتام تورسی گی سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین درب حمد بیدو کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عزت رسالت سر تورسی دا قرآن راغ فسبح بحمد رب
ربك واستغفره انه كان توابا جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي هغوی به د رب حمد بیانوي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. یعنی هر کار چې اختتام ته رسیږي مسنون طریقه دا ده چې هغه د رب په حمد سره ختم شي. دې وجې نه رب چې د کائناتو کومه سلسله شروع کړې وه د انبیا علیهم السلام کومه سلسله شروع کړې وه ابتدا د سیدنا حضرت آدم علیه السلام نه وه انتها په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وه. دې وجې نه د اخرني پیغمبر په کم باندې چې دغه سلسله اختتام ته رسول د هغې خاتمې کول هغې ختمول دغه کمالات یې ټول په هغه باندې ختمول. دې وجې نه رب ذوالجلال د اخرني پیغمبر نامه هم هغه کېښودله چې په هغې کې معنا او ماده د حمد موجود دی. برحال محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی. الله رب ذوالجلال د نبوت ټول کمالات پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختم کړي دي. اوس د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته دنیا ته بل نوی نبي نشي راتللی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته بل چاته نبوت نشي میلاوېدلی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته بل نبي نشي پیدا کېدلی. محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دنیا ته راغلی دی د دنیا نه تشریف وړی دی. د نبوت دغه سلسله الله رب ذوالجلال بنده کړې ده. اوس محترمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت حفاظت دا زموږ ستاسو د ټولو فریضه ده. د دغې به حفاظت کوو انشاءالله العزیز. حضور انشاءالله په خپل جان سره به حفاظت کوو انشاءالله خپل مال سره به حفاظت کوو انشاءالله. الله رب ذوالجلال دې عمل کولو توفیق راکړي.